السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راته جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب علامه باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړو خوا کې ګینټۍ علامه راځي، یعنې بیل آیکن راځي، تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا زما دا نورې ویډیوګانې مو وګورئ، دا ویډیو هم در سره وګورئ. ډېره مهمه ویډیو ده چې موږ څنګه فری سبسکرایب څنګه پوره کوو. دغه لاندې بله د اتصالات په اړه ده چې ارزان ترینه وړاندیزونه یې ما تاسو ته معرفي کړي، دا در سره وګورئ. دا زما نورې ویډیوګانې مو وګورئ، ډېرې مهمې دي، دا ټولې در سره وګورئ. نو نن ما چې تاسو ته انځور کیسه لیکلې، نن به زه تاسو ته د هغه په اړه پوره معلومات درکوم. نو دا ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او فیسبوک کې واتساپ کې ورسره شیر کړئ چې تر څو دوی هم پرې پوه شي. نو زه به تاسو ته پوره معلومات درکړم. نو ویډیو به ډېره نه غټو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. او که تاسو تر اوسه پورې دا زما بل چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا هم در سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نن مې تاسو دپاره یو ډېر ښه اپلیکیشن پیدا ده. نو ډېر ښه اپلیکیشن ده، تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. هغه اپلیکیشن دغه ده، زه به یې اوس تاسو ته وښیم. نو دغه اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کولی شئ. نو زه به تاسو ته لینک په ډسکریپشن کې پرېږدم، له همغه ځای څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. نو دا اپلیکیشن وظیفه چې ده، زه به تاسو ته ویډیو به تاسو ته نور شروع کوم. نو دې اپلیکیشن وظیفه دغه ده چې زمونږ موبایل له غلو څخه څنګه وساتو. نو دغه اپلیکیشن په ذریعه یې موږ ساتلی شو. موبایل له خپلو غلو څخه په دغه اپلیکیشن په ذریعه موږ ساتلی شو. نو څنګه یې وساتو، دغه طریقه به زه اوس تاسو ته په دغه ویډیو کې ټوله مکمله وښیم. نو تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره هرومرو شیر کړئ. نو واتساپ کې که فیسبوک کې در سره شیر یې کړئ، ما څخه هرومرو یې در سره شیر کړئ. که تاسو باندې خپل ملګري خپل دوستان ګران وي چې څوک یې موبایل پټ نه کړي، نو دغه دا زما ویډیو دی، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او زه به دغه لینک تاسو ته په ډسکریپشن کې پرېږدم. نو زه به تاسو ته طریقه معرفي کړم، نو به تاسو خپله استعمال کوئ، ځکه چې زه یې نه شم استعمال کولی، زما ویډیو پلی ده بیا نه کېږي. نو زه به اوس تاسو ته طریقه معرفي کړم. نو اول به تاسو راشئ، لکه څرنګه چې وینئ دغه ګزینه وینئ، ده تاسو به دغه ګزینه فعاله کړئ. دا ګزینه چې تاسو فعاله کړه، نو تاسو چې موبایل ګل کړئ که نه، تاسو چې موبایل ګل کړو نو جوب ته مو واچولو، نو تاسو نه چې د غل موبایل پټئ، نو دا به تاسو ته خبر درکوي، یعنې احوال به درکوي، یو اواز به درته کوي مثلا. نو چا اواز یې وکړه، نو زه نه پوهېږم. نو دا بله یوې چې څه رقم ده، دا به هم زه تاسو ته وښیم. د بل یوې دغه رقم ته ده چې موږ موبایل چارج ته واچولو او زموږ موبایل چارج پوره شو، نو دا به تاسو ته اواز کوي. همدا رقم د نور او دا نورې بیا تاسو وګورئ. دا دوه ګزینې ما تاسو ته معرفي کړې. نو دغه دوه ګزینې ما چې تاسو ته معرفي کړې، نو دا له خپل ملګرو سره هرومرو شیر کړئ چې تاسو موبایلونه څوک پټ نه کړي، یا تاسو د ملګري موبایلونه څوک پټ نه کړي. نو دا یو ډېر مهم اپلیکیشن ده. نو ما ضروري وګڼله چې تاسو ته د دې په اړه ویډیو چمتو کړم، یعنې تاسو ته یې وړاندې کړم. نو تاسو به هم خوښه شوې دا ویډیو، او که ویډیو مې خوښه شوې وي نو ویډیو ته لایک ورکړئ او موږ ته کومنټ وکړئ چې تاسو د څه شي په اړه میسج لرئ او څه غواړئ. نو موږ ته کومنټ وکړئ چې څه شي په اړه تاسو مشکل لرئ، نو موږ به یې تاسو ته پیدا کړو همغه شی، یا موږ به تاسو ته د همغه په اړه ویډیو جوړوو. نو موږ ته هرومرو هغه کومنټ کوئ چې موږ په پوه شو چې تاسو کوم مشکل لرئ، نو زه به د هغه په اړه تاسو ته معلومات بیا چمتو کوم. نو ویډیو به ډېره نه غټوم. که تاسو تر اوسه پورې په تواب خان ټیکنیکل چینل کې نه وي او زما چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، تواب خان ټیکنیکل چینل در سره سبسکرایب کړئ، په خوا کې ګینټۍ علامه راځي، تاسو هغه ووهئ او د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زما هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو زه به تاسو سره خدای پاماني وکړم. نو تر بیا ښې چارې او خدای پامان.